بس دا زما تحقیق دی. او امام مسلم سے ویلی، امام ترمذی سے ویلی، امام ابو داود سے ویلی، نو دا تقلید دی. او تقلید پہل عباداتو کی باطل دی، بشری تقاضوں کے خو عباداتو کی تقلید باطل دی. تحقیق کے بتا بند مخ کے راضی تبا تحقیق کرے دا دینا چیسا بخاری ویلی دی اور اڑون پا آگے بس روان وی. اوز دا آل الحدیث اور دا نور مسلمانانو فرق سری. دا آل الحدیث یہ سو عقیدی گمراہ کن. علیکم السلام. څنګه چل مفتی صاحب خاص دی؟ आवाज سبا نه راځي نو څوک یې؟ زه عزت الله خبرې کوم. کوم عزت الله؟ عزت الله د پېښور نه. څه وایې ته؟ مفتی صاحب ستاسو یو څه شی کوي؟ ستاسو یو بیان هم په دې نټ کې واورېد او ډېر مزیدار بیان و. بس ښه خبره یې که نه اوره بیان نه. مفتی صاحب تاسو ویلي که نه چې د اهل الحدیث چې دي دا حدیث نه مني او د منیر شاکر صاحب او د خبرې دې ټیم نه دي مړه صاحب فضیل لګیا یې واوره نو کوم ټیم دی دا حالات وګوره په هغه کې څه شروع کړي د حدیث دی پلانکي دی او حنفي او شافعي دی خو تاسو شروع کړي پرېږده برطانیې جنتا لرې مفتی صاحب شروع دي فلسطین کې څه شروع دي نو تاسو فلسطین کې پاکستان څه شروع کړي او ته دا خبرې کوي نو دا خو تا شروع کړي که نه دا جنګي کوه دا خو تا شروع کړي که نه پاکستان راوچت کړی تباشي ګوره والله چې تطلبونو کې تبارک نه دا ټول علم دی دا ټول علم دی څه وایې ته مقصد سره زما سره چې مکالمه کوې ته زما د حیثیت نه یې که نه ګوره زما د مقابلې نه یې کوم ځای کې چې زه درشم مخامخ کېنو مخامخ دومره حیثیت نشته دی نو ګوره ستا خو حیثیت دومره نه دی ما ستا مکالمې ما اورېدلې دي خو خبرې خو واوره که نه ولې داسې ګبراوې مولانا داسې ګبراوې بیخي بیخي ګبراوې داسې ګبراوې بیخي لکه یو سړی خبره نه ده د ګبره خبره ته زما د حیثیت نه یې ستا بیانونه ما اورېدلي ته ګوره ستا حیثیت او زما حیثیت کې ډېر فرق دی ته شیخ عبدالعزیز وګڼوه زما سره شیخ امین الله وګڼوه نو زه به ستا سره طالب وم ته خو یو طالب یې خو دا نه چې خلکو له جماعت جوړ کړي یا مثال په توګه باندې په میډیا باندې ځان مشهور کړي نو دا طریقه خو اسلام نه ده چې حکومت دا شروع کړې ده ګوره ته پر خبره وره که نه مثال کېناستل غواړې که نه زه تا له خبره کوم زما خبره واوره وایه وایه که چیرې خبره واوره غوړغوړیه جنریټر دې ځان نه جوړ کړی غوړغوړ کوي تا به خبره څه وایي ګوره اخلاقو ته ګوره محترم ورونو تاسو دې اخلاقو ته ګورې دا هغه مفتي دی ښه دا هغه مفتي دی وایه 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 نو سم خبره خو زه نه پوهېږم چې غوړغوړ کوي نو ته خو جنریټر یې خو دې وران کړو ستا خبره چپ نه پوهېږم وایه وایه که چیرې صحیح که چیرې دا مسله حل کول غواړې که نه چې مسله حل شي د بخاري چې څومره روایات دي زموږ ورباندې اعتراض دی یا مثال د مسلم روایات دي زموږ ورباندې اعتراض دی ته به جواب کوي شیخ امین الله به ناست وي شیخ عبدالعزیز به ناست وي خیر د مکالمه را نه کوي دا نه وایي زموږ سره مکالمه وکړي هغه به ناست وي هغې ته ووایه د هغې سره مشوره وکړه چې مسله حل کړو دا نه چې دا د یو ورځې مسله را یا مثال زه پړ شوم یا ته پړ شوې دا خپل خبره هم نه دا مناظرې مقابلې خبره هم نه ده ابهام او تبهیم خبره ده یو ځای مقرر کړه زه بدل شم زه به یوازې وم خو داسې ځای مقرر کړه چې په هغې کې شیخ امین وي شیخ امین د ثالث مقرر شي زما سره ثالث څوک نه وي شیخ عبدالعزیز د ثالث مقرر شي زما سره ثالث څوک نه وي په مکالمه به وکړو خبرې وکړو چې امام بخاري کوم روایات راوړي دي په هغې زما څه اعتراض وي د هغې به ته جواب وکړي ته نه ستا دا چې کومه شرالي وي ستا په خبره زه نه پوهېږم ته ډېر غوړ غوړ کوې خبرې دې ختمې شوې ختمې
داخل شي. ګوره ته په دې ته موږ ته لګیې چې د اتفاق خبرې وکړه، د یووالي خبرې وکړه. په رمضان کې د دورې تفسیر شروع کړی او په دورې تفسیر کې ته لګیې الحدیث د انګریزانو ایجنټان دي او دا تا ته په روژه کې دا یاد ماین درته چې لکه ته د خلکو پسې خبرې وکړې، تا ته پکار و چې د قرآن تفسیر دی تفرقو ته خو تا لاس اچولی. ته خو په کشمیر کې هم ناست نه چې خلکو ته وایي چې په کشمیر کې دغه کې په فلسطین کې څه شروع دي، ته خو په فلسطین کې هم نه یې ناسته. که ته وایې پاکستان حکومت ظلم کړی نو تا کومه توره کړې، ته هم قلاره ناست یې. اوس د حکومت سره صلح وکړه، مخکې توبې دې ورته وښکلې چې لکه نن نه بعد به ستاسو په خلاف زه نه راپاڅېږم. نو ته ستا خو حیثیت دا دی ګوره که نه سړی علمي خبرې وکړي. ته ما ته وایي چې زما د حیثیت نه یې ګوره مفتي صاحب زه تا ته زما تا ته چلنج دی که تا ته د اودس طریقه په قرآن او حدیث موافق درتلله که نو زما شکست شو تا وګټله. ستا حیثیت ما ته دومره معلوم دی مفتي صاحب ته لګې بخاري ګور راځه یو مکالمه ده، تا اعتراض وکړو زه من حیث یو اهل الحدیث، ته خو به خلکو اشکالات جوابوي که نو که نه ته وایي چې نه زه زما ګروپ دی تقریبا ما سره پکې 6000 کسان دي مقلدین غیر مقلد څوک چې پکې ما سره دي زه جواب کوم. نو ستا ته ما رنګ وکړو چې صحیح دی تا خو اشکال وکړو اعتراض دی وکړو، زما د اشکال ته اوس جواب وکړه. نو ته دی کې ما ته به شیخ امین نه ولې او ما ته به هغه راولې او ما ته به دا خو نه د علم خبرې دي، دا خو دغه کس خبرې چې هغه تښتي. اوس ګوره تاسو اعتراض دا کړی دی که نه چې زه د نبي علیه السلام تشریح نه منم. ګوره ساده خبره دا ده، زما خبرې واورې بیا ته وکړه. ما د ستا د خبرو نه دا اخذ وکړو چې نبي صلی الله علیه وسلم چې کومه تشریح کړي هغه زما لپاره د منلو وړ نه ده. ته ځکه ته استثنا ته د قرآن خلاف وایي، نبي صلی الله علیه وسلم چې استثنا کړي ته وایي د قرآن خلاف دی. راځه زه تا ته وایم د ستا د عقیدې موافق چې کوم ځای کې د قرآن خلاف یو کاري هغه ته هلته کې، کوم ځای کې چې ستا د خواهش موافق وي. ګوره ښه خلکو ته خو دا ډوزې ولې چې لکه بخاري کې د قرآن خلاف خبرې راغلي، زه تا ته به ثابتوم چې ستا د خواهش خلاف قرآن یو خبره کړې ده، تا هلته قرآن پرېږدي او حدیثو په ځای هلته دا خبره نه کوې چې نه دا حدیث خو د قرآن خلاف دی. مثالونه درکړم یو څو چې زما دا خبرې واورې او ته بېرته بیا جواب وکړي. بس خبره ختمه شوه او ختمه شوه وکړه. الله کړه پنځه خبرې مې پوه شوم. ما خو ورته ځکه وایي چې ستره خبرې چې مرۍ به ډېره بندېږي غورغورېږي د نیټرې ستا والله که پنځو خبرو زه پوه شوم. یو خو دا خبره وکړله ګوره په دې خبره نه پوه شوم چې مله سرنډر یې زه حکومت له اوس هم سرنډر نه یم، نه مطلب ویشتلې ده، اوس هم د طاغوت خلاف یم، اوس هم د کبري نظام خلاف یم، اوس هم د جمهوریت خلاف یم، اوس هم په ښه څرګنده باندې لګیا یم. د چا نه توبه مې ویشتلې ده نه سرنډر یم. که ته وایې چې ته فلسطین کې نه یې ناست، کشمیر کې نه یې ناست، زموږ په دې قبایلو باندې چې څومره ظلمونه وشوله، څومره د دې سره قتلونه وشوله، نو موږ د دې دفاع کوو. که فلسطین وي که کشمیر وي، زموږ دپاره نه کشمیر هم دی فلسطین هم دی چې د دې دفاع وکړو. دا خبره خو په دې راغله. باقي یو خبره مې راواورېده شیخ امین ته یاد کړو که څه یاد کړله په هغې نه پوه نه شولم، خو زه تعالی دا خبره کوم چې د الله بنده که چېرې مسله حل کول غواړئ که نه دا ته زما جواب نه شي که ما نه فکر ما ډېر اهل حدیث کتلي دي او چې کله ما یو اعتراض کړی دی بس په هغې باندې آټ به بوله شي سور شي نو دا داسې مسله نه حل کېږي. داسې ما ورته وویله ما تعالی د خیرخواهي خبره وکړله که ما د انګریزانو ایجنټان ویلي وي ما به ویلي وي. دا خو بیان دی، بیان کې خو هر څنګه خبرې راځي، ترجمې کې هر څنګه خبرې راځي. ما به انګریزانو ایجنټان هم ویلي وي، طاغوت ایجنټان هم ویلي، خو دا خو تاسو کتاب منهج لیکلی، منهج کې دا خبرې دي. دا خو ځان ما خبرې نه کړم، منهج کې چې کومه خبره ساره همدغه خبره ما کړې ده. شیخ امین دا نه وایي چې ما سره کېنه وه، ما تعالی نه ویلي شیخ امین به سالس کې نه وي، شیخ عبدالعزیز به سالس کې نه وي. شیخ امین چې کوم دی دا زموږ د کلاس ملګری دی، زموږ نه لږ مخکې و. نو ځکه ما ورته یاد کړو ته زما نوم هغې ته واخله، شیخ امین له زما نوم اخله. شیخ عبدالعزیز ما را خلاص کړی دی چې کله په ورکزو کې نیولې وو نو د ماجد نه تپوس وکړه، د قاري شفیع نه تپوس وکړه، هغه ما را خلاص کړی و. نو ځکه ما شیخ عبدالعزیز درته یاد کړلو د هغې نه تپوس وکړه. ستا نور علیحدیث زه نه پېژنم، تا خو زه پېژنم نه، ځکه دا دوه ما درته یاد کړل. دا سالس وي کښېنه بخاري باندې زه به اعتراض کوم، که صحیح جواب ورکړو زه به ومنم. په دا خبره خو نه که چېرې صحیح جواب ونه شولو نو بس تاسو جواب وکړئ. په دې کې خو د مناظرې خبره نه چې کم ځای ټاکي کم ځای مقرره وي، خو شرط دا دی چې شیخ امین شیخ عبدالعزیز دا ورکې ناست وي، دا یو سالس کردار به ادا کوي. ګوره مفتي صاحب تاسو یې زما خبرې واوره، ستا په خبرو والله زه نه پوهېږم، ژبه داسې تولتړۍ ده، خو زه بیا هم کوشش کوم چې ستا په ژبه باندې ځان پوه کړم. زما ژبه ترتلې ده، ستا مرۍ ترتلې ده. او ګوره که نه ګوره زه ستا خبرو پسې تمسخر نه کوم. ګوره زه عالم یم تمسخر نه کوم. ګوره تا کې هغه هم نشته دی. ګوره ته ستا تولتړۍ ژبه ده، زه ګوره هغه بیا هم وایم چې خیر والله که په خبره پوهېږم یقین وکړه چې به ستا په خبره نه پوهېږم. ګوره زما دعوه دا شوه زه د کېده زه ستا ځي ته زه درځم، ته ما ته ځای کېده زه درځم،
خو دې شرط ماني چې دا اوس دی چې بد اخلاقي او که داسې بد اخلاقه نه زه خلکو زه یو ته ورځم ښه ګوره ته ګوره زما ستا اسلام بد اخلاقي نه چې اسلام خلاف هر قسم طریقه هم در سره کوم نو مطلب اسلام خلاف څوک استعمال شي موږ اسلام خلاف یې سړی نه پرېږدو چې اسلام خلاف کې د طاغوت ایجنټ وي د کفارو نو ایجنټ خو ته یې اوس راووتلې جمهوریت لپاره چې څوک کار کوي که نه چې کوم سړی جمهوریت لپاره کار کوي اسلام خلاف دی د هغې هر قسم بېزتي مونږ کوو دا نه چې ته بېزتي نه هر قسم بېزتي د کوم چې اسلام خلاف دی مطلب ته ایجنټ خو ته یې دا اوس راووتلې توبه دې وویستلې توبې ته یې ګیر کړی نه وي چې توبې در باندې ویستلې بېرته راووتلې نه ته به خو ما نه وي ما جیل تېر کړو سم جیل 2 کاله ما یو جیل تېر کړلو همدارنګې خفیه کې ما تېر کړو تا ورسره صلح ونه کړه جمهوریت خلاف اوس جمهوریت خلاف ټول عمر الحمدلله موږ د طاغوت خلاف کړی نه جمهوریت خلاف نه موږ خو د اول نه چې روان یې د طاغوت ایجنټان یې طاغوت ایجنټینګ کړی دا شیخ امین اول په تاریخ کې جمهوریت له کوپر ویله نن هماغه جمهوریت اسلام سو هماغه خبره وه شیخ امین به دا وي چارپا یوره اوس دی وایي چارپې دوی هماغه شیخ امین د دا و چې سعودي سره به زموږ اختر وي روژه وي اوس وایي چې نه د هر ملک خپل اختر خپله روژه ده هماغه شیخ عبدالعزیز د سعودي په ماهیت باندې تمامې مدرسې جوړې کړي خو چې د اختر او د روژې مسله راشي نو د پاکستان ایجنټي کوي تاسو خو ټول عمر د پاکستان د جمهوریت ایجنټي وکړله د طاغوت لپاره استعمال شولې سرکار لپاره استعمال شولې او ټول عمر علما تاسو قتل کړل ستاسو په تو باندې علما قتل شوله پاکستان کې چې څومره د پري میشن لپاره او تاسو چې څومره د پري میشن لپاره کار کړی دی بلیک واټر لپاره بل چا څومره کار نه دی کړی زه تاسو ته بنیاد نه پېژنم ګوره مفتي صاحب په ورکزۍ ایجنسۍ او په باړه کې مسلمانان دی ووژل هغه غریبانان دي د جهاد په نوم باندې شهید کړ خپله راغلی ګوره حکومت ته تا او منیر شاکر مسلمانان په مسلمانان دی ووژل د جهاد په نوم باندې تا او منیر شاکر اوس راغلی دواړو توبه وښکله توبه مسلمانان هم پې خراب کړه موږ هلته هم وایو چې جمهوریت کفر دی اوس هم وایو چې کفر دی هلته موږ مسلمانان نه دي وژلي اوس هم نه وژو هلته تا مسلمانان ووژل اوس لګی دغه ډوزې بعد ټول عمر دا کار کړی دی ګوره ستا مذبذب دی ته ویل کېږي ته چې هلته لګیا وي په ورکزۍ او په دې خیبر او په دې کې مسلمانان دی وژل چې دا کفري نظام مسلمانان مړي پاک شان د طاغوتیانو د پیر صاحب الرحمن ایجنټانو د پیر صاحب الرحمن کسانو که ته هغې ته مسلمان وایي خو صحیح ده هغه د پیر صاحب الرحمن کسان پیر صاحب الرحمن کسان اوس هم زه ولم ستا په شان کې کسان د طاغوت امریکې ایجنټي چې کوي او چې شهباز شریف الامیر المؤمنین وایي اوس یې هم نه پرېږدم دا موضوع د مسلمانانو ته اخوازي زه تا ته اصل کې رنګ مادې کړی چې ستا د عقیده او ستا د شک ما وګوته چې د منیر شاکر د عقیدې دفاع کوونکی ما پیدا نه کړ ګوره صفا خبره دا ده ګوره تا ویلې چې هغه حدیث چې د قرآن خلافي هغه زه نه منم او بخاري دې په مثال کې ورکړی چې ډېر حدیث داسې دي چې هغه د قرآن خلاف دي صحیح شو زه وایم چې یو حدیث خبره واوره کنه زما خبره واوره نه ده ختمه بېرته خبرې وکړه بخاري کې داسې روایت شته چې قرآن خلاف دي زه چېرته ثابت نه کړم خو د قرآن تشریح ده خو د قرآن تعالی د خپل ځان اجازه در کوم ګوره ما خو ورته ځکه وویله چې مخامخ به کېنو ستا به د غوړ مړۍ باندې ولګه زه پوهېږم ستا جنریټر سټارټ کړي مفتي صاحب خو د قرآن تشریح ده ته خو د قرآن تشریح نه منې که نو ته خو د قرآن خلاف نه دی ته تشریح ته وایي تشریح د قرآن ګوره تشریح د قرآن وي او که نه وي چې دا مسله ده ځان په دې هغې به ځان نه پاسې کړو چې آیا حدیث د قرآن تشریح ده د قرآن تشریح نه ده آیا حدیث قطعي ثبوت دي قطعي ثبوت نه دي هغه ځان له مستقله خبره وکړو په هغې باندې ځان نه پسې آیا د ظني ثبوت دي ظني ثبوت نه دي قطعي دلالت دي قطعي دلالت نه دي ګوره زه مفتي صاحب یو مثال زه تا ته پیش کوم که نه د همدې مسله کې چې ته په بخاري کې نه شي ګوره همدغه مسله ګوره تا ته زه مثال در کوم ته وایي چې د بخاري حدیث چې د قرآن خلاف شو نه منم مفتي کولی نه شي مفتي صاحب زه تا په دوه ما ته ویل چې شیخ امین کېنه وه ما سره بحث نه کوي شیخ امین زما ګوره ما ته دا نه وي چې بحث وکړي زما سره شیخ امین له زما راپورټ ورسوه دا پیغام دا ورته دا ریکارډ کا شیخ امین له دا پیغام ورسوه دا زما خبره ریکارډ کا چې که چیرې مثال د مسله حل کول غواړي قرآن د حدیث د قرآن مطابقه نه مطابقه چې مسله حل کړي نه آیا دا خبره غلطه ده دا خبره صحیح ده ستا خبره غلطه ده که نه واوره قرآن خلاف دی غوړغوړي نه صبر وکړه غوړغوړ مه کوه آیا داسې روایت شته دی چې د قرآن خلاف دي که نه خلاف که چېرې داسې روایات وي چې د قرآن خلاف وي بخاري کې وي کسی وي
هغه تم نه مني زم نه منم هغه روایت تم نه مني زم نه منم نو بر نو باسو اعلان وکړو چې بخاري نه روایت موږ وشتل او ګوره یو کچره دا روایت بخاري کې نیوي زمونه غلطي شي وي موږ ته وګورئ اوس ګوره مثال پیش زم یو مثال پیش کوم تیم پیش کړه د قرآن او جواب در کوم کنه ګوره تا ته زه اوس وایم تا دا خبره وکړه چې قرآن خلاف حدیث راغی جواب کوم کنه خبره واره مفتي صاحب ما تا به یو په یو کینو بالکل سره کینم چیرته درشم خو چې داسې بد اخلاقي کې خو ته بد یو په یو شي کې نه لارکړي به مې سبا خبره څرمن بدر نه زه وباسم هغه موږ ته هم راځي بد اخلاقي مه کوه بد اخلاقه انسانه ګوره عالم یې تا سره د بد اخلاقي ژوند نه کوي شرم و حیا در کې نشته ګوره شرم و ننزل مجرمین الله فرمایي دا سزا موږ مجرمانو له ورکوو زما کم جرم دی زما جرم کم دی جرم وایي کم یو دی ته خو مجرمي مسلمانان دي وژلي زه وایم طاغوت کفر دی تم طاغوتي ځکه اوس د یو سره صلح وکړه راغلی تم طاغوتي طاغوت ایجنټ کې ته مسلمانان دی په باړه کې وژل په خیبر کې اوس راغلی صلح دی وکړه توبې دی وکړې ته طاغوتي که زه یم مسلمانان نه وو که نه ګوره راغلی مستغرب پیس برحمان کسان مسلمانان وایي شیفیانو له بالکل جاهلان دي نه پوهېده په دین نه پوهېده تا ولې وژل ستا منیر شاکر ویلي چې ما غټ هغه جاهلانو که هغوی د مثال د پیر صاحب رحمان کسان جاهلانو که مشرکان او جاهلان هم پکې شته جاهلان پکې ډېر مالي دي بې علمه نه دي مشرکان دي که نه پیر صاحب رحمان کسان او هر یو کس چې هغه کفر یا شرک وکړي ضرور نه چې دا به کافر کېږي ته په موانع د تکفیر ته موانع د تکفیر نه پېژنې ما سره کښېنې چې عقیدې درس درکړم ته فعل او فاعل منځ کې فرق نشي کولی ته دا نه پوهېږي چې لکه یو کس نه یو فعل صادر شو حتمن به دا کس ګوره ته ګوره خبره واوره ګوره ته چې اوس مثال د مسلمانان دی وژه په باړې کې او په دغه کې دی وژه ورځي ګوره نو ګوره دا دمکیانې چېرته بل چاته دی ورکوه الله ستا په شانې ډوزماران ډوزماریان دی ګوره مسلمان ورو تاسو دا خبرې اوري دا هغې ملا دی چې هغه په نټ کې لګیا دی دا ګوره د اخلاقو ته یې وګوره